چې لړې دا غمونو په ژوندون یې راخورېدي. رساله دا نوکرانه د دومره په سر مخې جواب شاهده تا بیا فضول بکواس شروع کو ته نه سمېږي. څه زه به تا سره کینم؟ تا سره ناسته خو ما ته خپل توهین ښکاري. پرېږده زرمینې خپل ګریوان کې وګوره، خپل ګریوان کې تا ته زما د ساده خیال نشته. هغه ډېر خطرناک سړي سره ملګری شي. چا سره جابرې یادوم احمده، هغه ډېر ظالم سړی دی او یو ځل چې چا پسې شي نو ډېر په مشکله د سړی بچ کېږي. مثاله بچي جی دا غوږونه یې ونیولي دي. مور یې ډارېدل. دواړه په سخته کې دواړه ډارېږي که نه مورې؟ دروغ وایې ترورې، غوږونه یې ودرول وایي تیزه خبره کوه، د شونډو په سر لګیا یې. بچي د شونډو په سر خبرې مه کوې، زه څه نورم د 2 ورځو نه غوږونه بند دي. چې لړې دا غمونو په ژوندون یې راخورېدي. ماماجي سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه ته؟ دادا سلام علیکم. وعلیکم السلام. دا والا بچی سنباله کا. ماماجي وای 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 ماماجي روټي بخوري؟ نه بچی روټۍ مې خوړلې د احمد سره، خو لږ اوبه راوړه. ښه ماماجي. قاسمه که زما منې نو دغه خلکو سره مه کښېنه. ولې رځي؟ د دغه خلکو ځای په ځای دښمنۍ وي او خدای مه که. ماماجي لویش و زما خوږې خورې، زه پې خپل دشمنان ختمول غواړم. ماماجي مور مې ښه وي، که خدای مه که تاسو باندې څه چلو شو نو موږ به بیا څه کوو؟ وکم عقلي ځوان زلمی رور دې شته، ستا څه غم دی؟ ماماجي دا څه وی ستاسو سور دی همیشه زمون په سر وي. ناصره هېڅ پروا مه کوه، د انسان چې کله پوره شي او کم ځای کې مقرره وي همالته مري. قاسمه که دې خوښه وي نو دغه خلکو له بیا مزه. ماماجي زما د مور خبره ومنې او بیا دغه خلکو له مه ورځئ. حبشه زما ماماجي دومره کمزوری مه ګڼه او مې دومره یاروه، ځکه چې زما ماماجي د یارې په ورځ پیدا نه دی. زما ماماجي ته دا غیرتونه مه ودروه ښه. زما بچو، زما خوږو بچو، دا هر څه چې زه کوم که نه دا زه تاسو دپاره کوم. قاسمه انسان له الله تعالی عقل او فکر ورکړی دی، هلته تک پکار وي چې کوم ځای ښه خلک وي. ماماجي خیر دی که زما مور خفه کېږي نو تاسو بیا دغې خلکو له مه ځئ. قاسمه وروره هر څه واپس راځي خو انسان واپس نه راځي. جان محمد جی جی اسلم څه شو؟ یاره جی خو منډې ته ګوړه وړې ده. خطر راځه یار. جان محمد جی جی یو اوبه خو سم یار روانې دي، بخور ختم نه دی. یاره جی بس بخار خو شوی دی خو یو باړی پاتې ده. ښه ده یار راځه. ښه جي. بازار ته ځو. بازار ته؟ او هغه زرګر ته مې یو سیټ کالو ویلي تیار به هغه چاته راوړو. زم خو سر زم خان خو زما هم یو کار کوي. څه کار؟ ما هم په یو سیټ کالي جوړی. کالي؟ د څه دپاره؟ ستا کور ودانې خو پخوا مړه شوې ده. یاره خان بل واده ته مې خیال دی. بس بس د بلې خیال پرېږده چې خپل ځان وساتې، دا هم ډېره ده. راځه وخته کېږي. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاس میں پاک پورته خدای وي بخیر سر سفر په اسلام کې پاتې شوی ورسې ته صبر ورکړي. خدای ټول مولي وبخیر دې موږ په دې چې څه مسلمانان دې په دنیا په سر باندې خدای ته هغه وبخي
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. آمين یا الله یا رب العالمین. ته زموږ نگهبان شي یا رب العالمین. ته په موږ باندې خپل فضل او رحم وکړي یا الله یا رب العالمین. ته موږ د شیطان نه په امان کې وساتې یا الله. ته په موږ خپل فضل او رحم وکړي. ته د خدای نیازبینې بابا جی. زه ستا په در ولاړ یم. ته زما لپاره خدای ته سوال وکړه چې زما کور د روانېدو نه بچ شي. آمین آمین آمین. ودرېږه اسلمه. قسمه ته زړه خو مې غواړي چې د خپې او لاسونه در باندې مات کړم، خو نوکر سړی او په نوکر سړي لاس اوچتول راله ځان به دې ښکاري. ته جوړې زما د خان نه خبر نه یې. چې چا پسې شي که نه نو ژوندی ازمویه ژوندی. و د دوو پیسو نوکره ستا په خوله کې هم د رستم خان جبه راغله. د دې بېعزتۍ حل به زه خان ته وایم. ته خو لا ما بېعزته کړی نه. که دومره تکړه نو لاړ شه رستم خان له جواب ورکړه. نو بیا ورشه او خان ته دې ووایه چې لږ د کوره بار هم روزه که نه سله په ګوټ کې ناست دی. زما اوس ورته یم او کار مې همدې پوره کوي. ورشه او ورته ووایه چې قاسم خان رانه تمانچه هم واخېسته، که دې ګټلی شي نو را دې شي. روغ شه. خوب نه درځي سو موري. تا خو زما ډایري نه ده لیدلې، ټول کور کې پسې وګرځېدم. خدا ښکلا بچې چې ته راغلې. زه اوس ستا کمرې ته درتلم. ما تا سره یو خبره کوله. د څه خبره موري؟ خبره دا ده ښکلا چې ډېر شیطانانو د پلار له غوږونه ډک کړي دي. هر یو قدم په ډېر احتیاط اخله. هسې نه خدای مکه داسې څه خبره رښتیا وشي نو زه به دې پلار ته ملامته شم، ډېره زیاته ملامته. ښه موري ته بېغمه وده شه، هېڅ غم مه کوه. چې زر پاکي نو د اورې څه باکي. وده شه موري.
ته غم مه کوه اسلمه چې ستا بدل ته زه څنګه اخلم. خان زه په خپله بېعزتۍ خفه یم خان. ته ګوره چې د ګاډي پورېدل راکاږم او که نه. خان بندوبست یې پکار دی، هسې نه چې خوند واخلي. وزوروره دا کمې خبرې کوې، ما لا د ګډې چک نه دی لیدلی. خان تمانچه به دې لازمي اخلې. خبر مې ورکړی دی چې دا په پټه خوله واپس کا، کینې دې تماچې سره به ډېر څه بیلې ډېر څه. خان داسې سبق ورکه داسې چې ستاسو د کور سپي ته بیا څوک په کږه سترګو ونه ګوري. بس اوس ته تماشه کوه چې هغه سره زه کوم څه. خان ما خو له سر تس تس کولو، خو بس هیله دې وکړه اسلمه، ګینې نن بیا درېیمه وه. خان ما خو ستاسو ته پرېښودو چې ته په خپله ژبه پوهېږې. اسلمه چې ما ته دې پرېښودو نو بیا یو کار وکړه، په مخبره کې وله ځای خوښ کړه. قبر لا هغه نه کوم هغه زه چې یو ورځ یو لوفر تنګولم تا زما مدد کړی. دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې ته اوس چېرته ځې؟ کور ته. ولې تا څه ویل څه؟ او ما وی ما ته خپله نامه وښایه. د پېژنګلو څه ضرورت دی، بس ما خو ستا شکریا ادا کوله. ګوره ته په ما ډېره ښو لګېدې او زه غواړم چې ستا نوم زده کړم. زما نوم افشا دی. افشا؟ ګوره دا لارې کوڅې ښه نه دي، خو دې خوښې که نه نو زه به دې کور ته ورسوم. نه 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 زه تلی شم. که څوک لاره کې درغې که نه نو بیا ما ته اواز نه کوې. ولې به نه کوم چې ته زما هیلپ وکړې نو شکریا به دې ادا کوم. شکریا؟ او شکریا. تھینک یو. واه د تھینک یو نه دې زار شم. هلو السلام علیکم. څوک یې؟ خبرې پرېږده قاسمه.
راځه بابا راځه. خیر خو دې څنګه راغلی؟ بچې تشه جولۍ مې راوړې ده، تا نه پکې خیر غواړم. بابا زما په زړه کې خو ستا لپاره ډېر احترام دی. موږ خو تا نه دعا غواړو، وایه. بچې زه تا نه د یو مجرم دپاره معافي غواړم. خو مجرم خو بابا زه نه معاف کوم، زه خو سزا ورکوم. بچې دا مجرم بې قصوره دی. بابا مجرم چرم بې قصوره نشي کېدی. هغه جرم کړی وي ځکه ورته خلک مجرم وایي. خو بچې بعضې مجرمانو ته معافي هم کېږي. وایه بابا مجرم څوک دی؟ زما په حوالات کې چې هر څوک مجرم وي زه به یې نن ستا په خوله معاف کوم. بچې مجرم په حوالات کې نه دی، نه دی په حوالات کې. مجرم حوالات کې نه دی نو چېرته دی؟ ستا په کور کې زما لور زما زرمینا. نه زرمینا دا نشي کېدی بابا، دا نشي کېدی. داسې نوم دې راته واخیسته، داسې نوم چې زما په تن او په دن باندې دې اور بل کور. خیر دی بچې معافې کا بچې. نه نه بابا نه، دا زه نشم معاف کولی. که زما د سر دا کوپړم پکې والوځي که نه نو دا زما د غیرت سوال دی، د غیرت. او بچې نن ډېر زیات ستړی شوی یم. ها دا اوبه واخله. قاسمه د ناصر نه څه خبرې یې او که نه؟ ولې څه چل شوی؟ ناصر وایي زه نور سبق نه ویم. ولې ناصره څه چلو شو؟ ماما جي زه وایم چې ځان له نوکري وګورم چې تاسو سره سلاس امداد خو کومه که نه. ګوره ناصره بچې دا لسم دولسم هیڅ شی نه دی. سبق وایه سبق. ماما جي زه درته سمه خبره وکړم. ماما جي داسې لګیا ده، زه دا غواړم چې نوکري راته میلو شي نو نور تعلیم به پرایویټ وکړم. نو تا ته څه تکلیف دی ناصره؟ ماما جي نن سبا ایجوکیشن سره سره نوکري کیږي. نه نو ته به اوس استادي کوې؟ مورې ولې استادي تا ته ښه کار نه ښکاري؟ ښه ده خو ما ویل چې چېرته غټ افسر به درنه جوړ شي. ناصره بچې سبق وایه سبق، ستا تاوان ما ته رسي. ماما جي بس د دغه کالج نه مې نور دا زړه موړ دی. زړه دې ځکه موړ شي ناصره چې تا ته ستا مینه. داسې کې لکه ماما جي هسې لګیا را په زړه کې شکونه پیدا. ژوندون